تر راتلونکو 3 ورځو پورې په ژنیف کې د ایران او امریکا د پلاو ترمنځ د مذاکراتو راتلونکي پړاو د ترسره کېدو اټکل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د دغه مذاکراتو د هوکړې او مسودې پر ګڼو برخو کار روان دی. And we are working on those elements and I believe that when we meet مونږ د هغه عناصرو پر سر کار کوو او زه باور لرم کله چې مونږ ښایي دغه پنځنې په ژنیف کې بیرته سره وګورو. مونږ کولی شو پر هغه عناصرو کار وکړو او یو ښه متن چمتو کړو او یوې چټکې هوکړې ته ورسیږو. زما په آن زه دغه بشپړ شونې وینم. سید عباس عراقچي دغه راز د خپل هیواد د اټومي برنامې پر سولیز کېدو ټینګار کوي. وایي اوسني مذاکرات یوازې پر اټومي سکالې ورټول دي. have developed this technology by ourselves, by our scientists. موږ دغه ټکنالوژي په خپل زموږ د پوهانو لخوا پراخه کړې او دغه موضوع موږ ته خورا ارزښتناکه ده ځکه هغه ته موږ درنه بیه پرې کړې ده. پر موږ کابو 20 کاله بندیز وو، خپل پوهان مو له لاسه ورکړي او دغه په خاطر مو جګړه هم تجربه کړې. ځکه نو اوس مهال د ایران د خلکو د ویاړ او پات اړوند اسکاله ده او موږ به ترې تیر نشو. ورته وخت کې د ایران ولسمشر په خپل ایکسپانه کې لیکلي د تهران او واشنگټن ترمنځ وروستي مذاکراتو هیله بخونکي څرکونه یې لرلي دي. په وروستي مذاکراتو کې د عملي وړاندیزونو تبادله شامله وه او هیله بخونکي څرکونه یې لرل. ورته مهال موږ لا هم د متحده ایالاتو اقدامات په ځیر سره تر نظر لاندې لرو او هر اټکلي سناریو ته ټول اړین چمتووالی مو نیولی دی. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عمان، عراق او د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس له عمومي مدیر سره په جلا ټلیفوني اړیکو کې د اټومي مذاکراتو د بهیر اړوند وروستي تحولاتو او دغه مذاکراتو د راتلونکي پړاو د ترسره کېدو د چمتووالي په اړه غږېدلي دي.